ګوره زما دا ویډیو ټول پښتانه وګورئ هغه ځکه چې ته پښتون یې نو تا له پکار ده چې د خپل ځان باره کې څه وپېژنې ته پښتون باره کې څه وپېژنې ته د پښتون د تاریخ باره کې څه وپېژنې ګوره تا به اورېدلي چې پښتانه چې دي دا د بن اسرائیل دي یعنې پښتانه چې دي دا د بن اسرائیل نه راغلي دي نو دې باره کې کومه قصه مشهوره ده قصه دا ده چې د حضرت یعقوب علیه السلام 12 زامنو که نه یو حضرت یوسف علیه السلام و او یو د یوسف علیه السلام بل ورور و بنیامین او 10 نورو کومو چې یوسف علیه السلام کوی ته غورځول تاسو به دا قصه اورېدلي نو په دغه 12 کې د یو نوم بني پخت ځای ده نو پښتانه چې کوم دي دا د هغه نوسي دي پښتانه چې کوم دي د هغه د خاندان نه راغلي دي صحیح شو بني پخت د پخت چې پکې کوم دی که نه نو دې نه پښتون جوړ شوی نو ځکه دې ته اوس پښتون وایي بله کومه قصه چې مشهوره ده هغه دا ده چې دې ته افغان ولې وایي دې ته افغان ځکه وایي چې حضرت طالوت یو نوسی و د هغه نوم افغانه یا افغان دې دوه کې ویل کېږي د هغه دغه نوم و نو هغه چې کوم دی هغه د حضرت سلیمان علیه السلام سره بیا یو جرنیل هم پاتې شوی دی د فوج مشر هم پاتې شوی دی څه ته چې ویل کېږي وزیر دفاع چې څه ته ویل کېږي دغه هم پاتې شوی دی یعنې جنګونه به یې کول حضرت سلیمان علیه السلام له هغه له به جنګونه کوله نو ته به لیدلي که نه چې پښتانه چې کوم دي د جنګونه ډېر زیات خوښ شي او زیات جنګونه پښتنو کې ډېر زیات جنګونه نو زیاتره خلک وایي چې دا د دوی نیکه چې کوم دی هغه جنګجو پاتې شوی دی ځکه دوی دا جنګونه کوي د دوی باره کې بله کومه قصه چې مشهوره ده هغه دا ده تا که چېرته پنجاب ته تللی او پنجابیان دې لیدلي نو هغه چېرته دوی ته اواز کوي دوی ته وایي خان دوی ته خان ولې وایي یا پښتنو کې تا به اورېدلي که نه چې دوی ته خان ویل کېږي دا خان ورته ولې ویل کېږي دا خان دوی ته ځکه ویل کېږي که نه دا خان په اول نه وخت کې داسې و چې د عزت دپاره به استعمالېده کوم به چې مالداره سړی و که نه ټاپ لیول والا سړی به و کوم به چې د خلکو ډېر زیات خوښ و لکه ډېر زیات خوښ به د خلکو نو هغه ته به دوی خان وي خان ای خان داسې اواز به ورته کوو صحیح ده ای خان نو د پښتنو ځان دپاره لکه عزت خوښوي که نه پښتانه ډېر زیات عزتداره خلک دی دوی په ځان باندې هم دا نوم کېښو په ځان باندې خپل نوم سره یې خان ولګوو لکه پلانکې خان ډینګې خان دا یې د ځان سره خان ولګوو صحیح ده مونږ هم د ځان سره خان ولګوو تاسو لیدلی شئ نو دغه خان د عزت دپاره ځان سره ولګوو یو د عظمت دپاره ولګوو د چا له به چې ډېر عزت ورکوو که نه هغه ته به یې خان وي په پخواني وخت کې نو دې پښتنو هم د ځان سره خان ولګوو یوازې پښتنو نه ګورئ ډېر داسې ګروپونه هم تېر شوي دي چې هغه هم ځان سره خان لګوو لوی ګروپونه تېر شوي دي لکه چنګیز خان ته به اورېدلی هلاکو خان او داسې نور کسان به دې مو اورېدلي هغه هم د ځان سره خان لګول دی لکه هلاکو خان چې کوم و دا څه و چنګیز خان دا د مغلو والا و نو دوی چې کوم دي د ځان سره خان لګولی و دغه د عزت دپاره دوی سره لګولی و صحیح ده بل د دوی باره کې کومه قصه چې مشهوره ده نو هغه دا ده چې دوی ته پټان ولې ویل کېږي د دوی کوم نیکه چې دی دا قصه ډېره زیاته مشهوره ده ګوره د حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم په دور کې یو سړی و د هغه نوم امیر قیس هغه ته به امیر قیس وي صحیح ده نو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه پسې خالد بن ولید ولېږه حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه هغه یې پسې ولېږه چې دوی ته دعوت ورکړه چې دوی اسلام قبول کړي دا کوم امیر قیس چې و د ده لوی ګروپ و دا د یو ګروپ مشر و د 100 خلکو مشر و ډېر ښه خلک وو هغو پسې دا ولېږه خالد بن ولید پسې ولېږه نو خالد بن ولید چې څنګه دوی ته دعوت ورکړو دوی ډایرکټ اسلام قبول کو په هغه ځای صحیح ده ډایرکټ اسلام قبول کو او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خواله راغله نو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته داسې وویل چې دا خلک چې کوم دي دا امیر قیس چې کوم و دوی به په خپل ایمان باندې داسې ولاړي لکه څنګه چې بتان دی صحیح ده لکه څنګه چې بتان څه ته وایي په څه باندې چې له پاسه کښتۍ جوړېږي صحیح ده لاندې د کښتۍ نه لاندې اول چې کوم لرګي ږدي کښتۍ چې کله جوړوي که نه په هغه کې یا سمندري کم جهاز چې جوړوي هغه کې په ټولو کې لاندې لرګي چې کوم کېدي په هغې باندې چې له پاسه دا نور لرګي ږدي نور سامان پرې ږدي په هغې باندې له پاسه کښتۍ جوړوي نو دغه لرګي ته ویل کېږي بتان په عربي کې ورته بتان ویل کېږي او پښتو کې چې پټان شو او دا کم امیر قیس چې کوم ته چې خالد بن ولید دعوت ورکو د اسلام ته راتلو دعوت یې ورته ورکړو ده ته حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نوم کېښو عبدالرشید ده ته بیا ویل کېده قیس عبدالرشید ده ته ویل کېده ته به اورېدلي که نه چې پښتانه چې کوم دي دا د قیس عبدالرشید نوسي دي صحیح ده ښه دا و د پښتنو یو شاړ تاریخ چې پښتانه دغه دي او دوی ته دا ولې ویل کېږي افغان ورته ویل کېږي پښتون ورته ولې ویل کېږي او پټان ورته ولې ویل کېږي دا دغه وجونو ته ویل کېږي صحیح ده زیاتر کسان وایي که نه زیاتر کم مورخ چې کوم چې تاریخ لیکي هغه وایي دوی ته پښتون ځکه ویل کېږي چې دوی په دغه علاقه کې پاتې کېږي د دغه علاقې قانون مني لکه افغانستان کې پاکستان کې خیبر پښتونخوا چې ده دوی دغلته پاتې کېږي نو دوی ته پښتون ځکه ویل کېږي صحیح ده خو هغه خبره خطا هم ده
ځکه چې په دغه علاقې کې پنجابیان هم پاتې کېږي که نه سندیان هم پاتې کېږي نور خلک هم پاتې کېږي لیکن هغو ته پښتانه نه ویل کېږي صحیح ده او د ډېرو مورخینو دا وینا هم ده هغه وایي چې دوی پښتو وایي ځکه ورته پښتون ویل کېږي صحیح ده او ډېر مورخین دا وایي چې دوی پښتو پالي د پښتنو داسې خاص تاریخ نه دی معلوم چې زه تاسو ته ووایم چې دا په پلان کې ذکر راغلی او دا دغلته دي لکه ما چې تاسو ته د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کومه قصه وکړه که نه چې قیس عبدالرشید راغلی و نو دا په حدیث شریف کې نشته ګورئ دا څه راغستې ده دا مورخینو راغستې تاریخ دانانو راغستې ده تاریخ والو لیکل صحیح ده او دا نورې کومې قصې چې ما تاسو ته وکړې پښتون باره کې نو دا هم تاریخ دانانو لیکلي کوم چې تاریخ لیکي هغو لیکلي دا حدیثو په کتاب کې و داسې بل یو خاص کتاب کې نشته